نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پاک باندې مخبره شروع کړې وه او ما وی درته چې اسلام کله خورېدل شروع شو نو د کافرو دشمنی مضبوطه شوه او مخالفتونه هم زیات شروع کړل. یو طرف ته به د نبی علیه السلام سره دشمنی کوله، هغوی له به تکلیف ورکو، د هغوی صحابو له به تکلیفونه ورکول، او بل طرف ته به جرګې هم کولې. لکه یو جرګې ابو طالب صاحب له راوسته، ابو طالب له جرګه راوسته او د مکې دا غټ غټ کافران لوی لوی مشرکان پکې و، ابو جهل او عتبه او شیبه دا خلک ټول پکې شامل وو. جرګه یوه نه وه، 3 جرګې یې راوستې وې. نبی علیہ السلام ته ابو طالب سړی ولېږه او پیغمبر علیه السلام یې راوغوښته. دا ټوله جرګه ورته ناسته وه. ابو طالب په عربو کې مشرم او خلکو به قدرم کو، او پیغمبر علیه السلام یې ماشوم هم لوی کړی دی. د بچو نه به زیات د نبی علیه السلام قدر کو، عزت به کو، او پیغمبر علیه السلام هم داسې به ورته کتل لکه د خپل پلار په شان دی. جرګې چې څنګه راوستله نو نبی علیه السلام جرګې سره ودرېد. نو ابو طالب د جرګې مخکې نبی علیه السلام ته وایي چې دا قوم راغلی دی ورواره، تا سره جوړه کول غواړي. کور په کور دشمني جوړه شوه، قوم په قوم دشمني جوړه شوه او لوی مسله پیښه ده، قوم د سره جوړه کوي. خو د پیغمبر علیه السلام مبارک عادت به دا و چې چا به خبره کوله نو هغوی به غږ نه کو تر څو چې به سړي خپله خبره نه وه خلاصه کړې. کاکاجي وایه دوی راغلی دي، دوی وایي که ستا دا ورواره دا خپل څه مسله چیړي او پیسې یې پکاري، نو چې څومره پیسې دی وایي موږ وله راغونډه ورکوله. که ښځه غواړي نو په مکه کې د ګوته کېږي چې د چا لور یې خوښوي موږ ورکوو. هغه زمانه کې دا پابندي نه وه چې یوه ښځه او که 2 دي او که 3 دي. عربو کې دا 4 ښځې دا پابندي وروستو راغلی ده چې 4 نه زیاتې ښځې به څوک نه کوي. کومه جینۍ یې خوښوي، د چا لور یې خوښوي، ګوته دې کېږدي. موږ له فخر دی په دې نه، ځکه نبي علیه السلام خو ډېر ښایسته او ښکلی و او د لوی قوم سره یې متعلق و او هوښیار هم و، قابل هم و. نو موږ دا په شرطونو نه ورکوو، موږ دا فخر ګڼو. دا زموږ دپاره لوی عزت دی چې زموږ د یو قوم د یو قبیلې جینۍ په ده باندې واده شي. دې چې کومه خوښوي ګوته دې کېږدي موږ وله ورکوو. که دې مشري د دې کلي غواړي، اوس نه زموږ مشر دی. که د علاقې غواړي، د مکې نه بار د نور علاقې، یاره هغې کې به موله موږ وګرځو، کوشش به وکړو او مشري به وله را پیدا کړو. خو نور دې موږ سره جوړه وکړي. په څه جوړه به په څه کوو، جوړه ورسره په داسې طریقه کوو چې موږ د ده دین هم نه چیړو. دې پیشه خپل لمونځ یې پیشه کوي دی، دا خپل چې دی کوم عبادتونه وایي دا دې هم کوي، دا په دا پابندي پې نه لګوو. ملګري چې څه کوي ادب کوي، هغې پابندي پې نه لګوو. خو دا یو پابندي به پې لګوو چې زموږ د دین بد به نه وایي. زموږ چې کوم نظام دی خپل، دا نظام به نه چیړي، دا زموږ دین به نه چیړي. باقي دې د خپل منځ او دس عبادت چې د ده کم خوښي، بس اپیشه دې پیشه، موږ به دې نه چیړو، دې دې موږ نه چیړي. ابو طالب چې دا خبرې کله نبی علیه السلام ته وکړلې، نو ابو طالب هم دا خواهش و چې دا جوړه وشي. نو ورته دا ټکي هم پکې وې ورواره د قوم مقابله نوره ګرانه ده، زه م ستړی م نشم کولی او ته م نشې کولی، نو دا جوړه به ښي. تا دې نه چیړې ته دوی مه چیړه، ته خپل دین چلوه، دوی به خپل دین چلی. د دوی د خدایانو او د دوی د دین بده مه وایه، باقي لږ یو څه خپل کار کوه. نبی علیه السلام پوه شو چې کاکاجي مې رانه جوړ لاس اخلي. نو پیغمبر علیه السلام مخ مبارک واړه او د سترګو نه اوښکې وبهېدې چې په ټول قوم کې خو زما دا تره زما سره ولاړ دی، نور ترونه خو ټول مخالف دي او دا خو مې د پلار په ځای تره دی، نو دیم جوړ مانه مخ اړی.
نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل وی کاکا جی دا ټول مشران زما د قوم ناست دي زما د دغه ذات باندې قسم چې زما ستا د چا په اختیار کې ده چې ما کوم دین راوړی دوی پکې د دنیا هم عزت دی او د آخرت هم پکې عزت دی نقصان پکې څه دی مشري نه غواړم پیسه نه غواړم ښځه نه غواړم دا به زما مشران دي زه مشري نه کوم دا زما د قوم مشران دي او کوم دین چې ما له الله را کړی دی کې دي بهتري ده نه پوهېږي عرب او عجم به د دې خلکو تابع شي حضرت ابوبکر صدیق دی ونه کته چې د نبی علیه السلام ملګری شو په ټوله دنیا حکومت نه شو د پیغمبر علیه السلام نه پس حضرت عمر ته وګوره حضرت عثمان ته وګوره حضرت علی ته وګوره رضی الله تعالی عنهم وی دا داسې دین مې والا راوړی دی چې عرب او عجم ټول به خپو ته لاندې کېږي ټول به تابع شي خو خیر یې دي پکې زما دا وی بس کرواره نورې خبرې دا پرېږده قوم هم بلوه شوې ته موږ ته نصیحتونه نور مه کوه خو دا چې موږ درته څه وایو دا ومنه وی ښه نو خبره واورئ دا یو لاس کې دا خو لا ښځه او بادشاهي او مال دی دا راکوي د یو لاس کې راته سپومۍ راښکته کي او په دې بل لاس کې راته نور راښکته کي نو په هغه ذات مې د قسم چې زما سا د هغه په اختیار کې ده چې دا خپل مقصد به چرې هم پرېږدم نه پرېږدم څه به کوم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دينه ټول دینونه به د اسلام د خپو لاندې راولم اسلام به غالب کوم هر دین دا به د اسلام تابع کوم اسلام چې ما لکم دین الله را کړی دی دا به اوچتوم باقي دینونه به د اسلام د خپو لاندې حلالوم نه پرېږدم نور دینونه اسلام به غالب کوم مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څو چې په دې مخ د ځمکه د اسلام غلبه راشي او د دین اسلام غلبه راشي افسوس زموږ دراله خو بیا تتر بتر شوه اوس هم اوسیږو ځان ته وایو مسلمانان اوسیږو د مسلمان په ملک کې دعوه د اسلام کوو خو د اسلام په مقابله کې نور قصې خوښې د اسلام هم نه دی خوښ کوم اسلام دپاره او کوم دین دپاره چې نبی علیه السلام قربانۍ کړې دي کوم اسلام دپاره چې هغې هجرت کړی دی او د کوم اسلام دپاره د هغې غاښ مبارک مات شوی دی او د طایف سفر د ته وایم چې څومره تکلیفونه تېر شوي دي دې له نه هغې خو د مانځنې نه منې کوي خپل مونځ دې کوه خپل ذکر و اسکار نه منې کوي خپل ذکر و اسکار دې کوه خپل صدقې نه منې کوي دا خپل دې چلوه دې نه دې منې نه منې کوي مونږ والا به نه چېړې نبي علیه السلام وایي خامخا به چېړم اسلام به اوچتوم نور دینونه به د اسلام د خپو لاندې کوم نه پرېږدم نور دینونه خامخا به کوم او لا قوم پیشه او کار یې پیشه او چې مې مرګ مقرر وي د خدای را طرف نه هېڅ پروا مې نشته او کاکاجي که ته ما سره نشې ودرېدې تانم ګیله نه کوم خیر ته به د قوم نه مجبورې اوښکې روانه کړې ولاړ خدای دې هغه اسلام والا نظام زموږ په دې وطن کې راولي هغې له موږ هېڅ کوشش نه کوو موږ هم په ازمونو پسې روان یو دا فلان کې ازم او دا فلان کې ازم او فلان کې ازم الله وایي نه رضیت لکم الاسلام دینا ما د ژوند د طریقو چې کوم نظام دله خوښ کړی دی هغه اسلام د اسلام د زندګۍ د طریق چلېدو نظام یوازې مونځ او دس اسلام نه دی یوازې ذکر و اسکار نظام نه دی یوازې زکات نظام نه دی یوازې اسلامي جامه نظام نه دی پیغمبر علیه السلام چې کوم اسلام راوړی دی رضیت لکم الاسلام دینا کوم اسلام ادخلوا فی السلم کافه د نوک نه سره پورې بچي ښځې ټول معاشرتي امور انفرادي زندگی دا ټول به د اسلام لاندې تېروي الله دې زمونږ په وطن کې د اسلام نظام راولي کوم د پاره چې رسول الله مبارک محنت کړی دی دغه لی محنت کړی دی د نورو څیزونو نه خو کافرو نه منې کوه سره جوړه کړو هر څیز کې ورسره ملګرتیا کوله وی دا به نه کېږي لیظهره علی الدین کله زه به دا دین دا په ټولو دینونو غالب کوم او اقسې وکړله چې اسلام الله په ټولو دینونو باندې غالب کو او د حضور پاک د مصلې نه بیا اسلامي فیصلې به کېدلې دغه مصله وه د حضور پاک او زناکار ته به ترې رجم میلاوېده سنګسارېده به د غل لاس به ترې پرې کېده او ډاکوله به سزا میلاوېدله دغه مصله وه پیغمبر علیه السلام دې مصلې له هغه طاقت غوښته هغه خدای بیا حاصل کړه محنت وشو الله حاصل کړه د مارونو چې داسې مخې ته وکړه نو ابو طالب ورپسې آواز وکړه پوه شو بچي په شانې لوی کړی دی وراره وی دې خوا راشه ته څه وایې چې زه به دنه لاس والمه هېڅ فکر چې ونه کې د دې ټولو مشرانو د لاس خلاصي زه به د سره یک تنها ولاړ یم
زه خپل کار کوه خپل هېڅ فکر چې ونه کې زه د نه لاس نه اخلم ما ته خو د پلار نه یتیم پاتې ما ته خو د خپل نیکه نه د پلار نه عبدالمطلب نه د خپل پلار نه چې ستا نیکو یتیم پاتې د ستا د پلار نه عبدالله نه ما ته یتیم پاتې زه تا نشم ضایع کولی ستا د سترګو اوښ کې کرکڼې نشم لیدلی هېڅ فکر چې ونه جرګې درې وشوې نبی علیه السلام سره 3 ځله دوی خپل غټ غټ واړه خو پرېږده غټ غټ میټینګونه دا کارنر واړه میټینګونه پرېږده وه غټ غټ میټینګونه وشو خو د پیغمبر علیه السلام هم دقه یو خبره وه هېڅ هم نه غواړم قل ما اسألکم علیه اجرا په دې خپل مشن پیسه نه غواړم ان اجري الا علی الله اجر خو د خدای نه غواړم ښځې او بچي او هر څه خو د الله په لاس کې دي ناکام شو نو چې دې کې ناکام شو نو بیا یو بله فیصله راوړه بیا رالل زه وی بیا یو بله فیصله را سره وکړه داسې به وکړو یو کال به موږ ستا تابع یو ستا دین به چلو یو کال ته موږ سره ملګرتیا وکړه زموږ د دین تابع شه یو کال زموږ نظام یو کال ستا نظام یو کال ستا اسلام والا نظام او یو کال زموږ نظام نبی علیہ السلام دا خو څه د دکاندارۍ خبره نه ده چې یو کال به دکان ته چلی او یو کال به زه چلو او دا څه ګډه چیلی خو نه دی چې یو کال به ته پیخلې او بل کال به زه پیخلم او دا څه ځمکه خو نه ده چې یو کال یې ته کر او یو کال یې زه کرم دا خو د عقیدې او د ایمان خبره ده آیت نازل شو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين وی بس پته ولګېده چې تاسو زما ملګرتیا نه کوئ او زه خو ستاسو نه کوم تاسو زما خدای ته شا کړې ده ما ستاسو بوتانو ته شا کړې ده زما خپل یو دین ستاسو خپل دین زه بېخمه ده چې په دې کار ونه شو چې په جرګو ونه شو دې خو په یو مونږ ته نه رامایل کېږي نو بس میټینګونه یې وکړل وی داسې کار کوو چې بس په دې مسلمانانو باندې تکلیفونه ورکې وهل شروع کې دا کمزوري وهې او جګړې ورسره وکړې او دا غلامان مریان هم وهې نو چې دا سلسله شروع شوه نو نبی علیه السلام ته دا پته ولګېده چې حبشه کې یو بادشاه د نجاشي اصحمې نومو هلک ښه سړی دی انصاف مزاج سړی دی نو صحابو ته یې داسې وکړې چې چاته تکلیف وي نو تاسو له اجازت حبشې ته لاړ شئ نو 11 سړي او 15 کسان د پیغمبر علیه السلام په حکم او په اجازت حبشې ته لاړ حبشه د جدې چې دا کوم لوی دریاب د جدې سره خوا کې یو طرف ته جده ده د دې دریاب پورې غاړه یو حصه ده هلته حبشه ده لاړه هغه 11 سړي او 15 ښځې څوک دي د هغې نومونه درته وایم یو پکې حضرت عثمان رضی الله عنه دی و یو بیبي مؤثره ده حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها دا د پیغمبر علیه السلام مبارکه لور ده هم ورسره شو عثمان او د هغه بیبي یو پکې ابو حذیفه دی ابو حذیفه څوک دی دا د مکې د کافرانو چې کوم سردار او عتبه د هغه زوی دی پلار کافر زوی دومره تکلیف کې د پلار بابا او قوم بابا چې ټینګېدی نشي غریب حبشې ته حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه د عتبه زوی او د هغه ښځه مو سره وه سهله د ښځې نوم و سهله د سهیل لور سهیل ځان له لوی کافر دی په هغه وخت کې هغه سره هم ښځه ده یو بل کس ابو سلمه به یې ورته وی او د هغه ښځه وه حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا ام سلمه رضی الله عنها بیا وروسته خدای پاک د پیغمبر علیه السلام نکاح له راوستې ده ابو سلمه او د هغه ښځه ام سلمه یو بل یو صحابي دی حضرت عامر ابن ربیعه او هغه سره خپله ښځه وه لیلا یې د ښځې نوم و لیلا بنت ابي حبشه د هغه ښځه ورسره یو بل صحابي دی حضرت ابو صبره رضی الله تعالی عنه او هغه سره خپله ام کلثوم بنت سهیل د سهیل لور ده یو بل صحابي دی حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله عنه چې دا د پیغمبر علیه السلام رضاعي رورم او د مدینه منورې هجرت چې وشو نو لومبې پکې دا غریب وفات شوی هم دی عثمان ابن مزعون مدینې ته چې هجرت وشو لومبې دی وفات شو او پیغمبر علیه السلام مبارک د قبر ته کېناست ژړلې او بیا چې قبر یې ولا تیار کا نو نبی علیه السلام یو صحابي ته ورشي او تیږه راوړه چې په دې سر یې ولا کېدو په دې قبر چې به پې د خپل ورور پېژنه
تیګه درنه وه چا نه شول اوچتولی. نو نبي علیه السلام په خپله پاسېد. صحابي وایي د حضور پاک د هغه سپینو لیچو هغه منظر مې اوس هم په سترګو کې دی چې لستوڼي اوچت کړل او هغه تیږه یې راواغېسته او په قبر یې ورته کېښوده. وایي په دې به د خپل لور دا قبر پیژنم. دا غریب هم حبشې ته د هجرت وکړو. یو بل صحابي دی حاتب بن عمر رضی الله عنه، بل دی سهیل بن بیضاء رضی الله عنه، بل دی عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه، بل زبیر بن العوام رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د ترور دوی دی، بل دی مصعب بن عمیر رضی الله عنه. دا یولس سړي او دا 15 ښځې دا لاړل او اتفاق ته ګوره الله مدد کو چې څنګه حبشې ته چې څنګه دوی د مکې نه ووتل نو د مکې کافرانو ته پته ولګېدله چې دا 11 کسه خو رانه ووتل. نو قوم یې ولېږه وي شا به یې راوینیسي، ځینې راولې په پاتکړو کې راولې په زنځیرونو کې دا رانه تښتي کم خوا چې دا کافر ورپسې وو دوی مخکې وو چې دوی جدې ته ورسېدل کښتۍ تیاره ولاړه ډکه شوې وه د یو څو کسانو ځای پکې و حبشې ته تله کښتۍ. نو دوی وله 15 درهمه ورکړل، په 15 درهمه یې ورسره په کرۍ خبره وکړه او وروختل چې کښتۍ روانه شوه څه منځې لاړه دا کافر غاړې ته ور ورسېده. خو بیا خو کښتۍ روانه شوې وه نو دا دقسې حق دک پاتې شو. دا 14 کسان دا حبشې ته ورسېدل. چې حبشې ته دوی لاړل واقعي د حبشې بادشاه ښه سړی نجاشي دی ډېر ښه امن ورکړ او زه بیغمه خپل کار کوئ دلته تاسو ته هېڅوک هم غږ نشي کولی. اتفاق ته ګوره یو پراپیګنډه خوره شوه وی د مکې خلک مسلمانان شوي دي، یو غټه پراپیګنډه خوره شوه. نو دوی خوشحاله شو، دوی وی چې راځئ چې خپل کلي ته ځو خپل وطن ته ځو ځکه خپل وطن پرېښودل خو ګران کار دی ځای چې ځو. نو دوی واپس رالل، چې رالل نو هغه خبره دروغ ختلې وه. نو بیا روان شو، څه پکې پاتې شو او څه روان شو. نو دې هغوی بیا خدای په دې کې یو حکمت و، دې یې واپس راوستل دې دپاره الله چې دې نور مسلمانانو ته د حبشي صفت وکړي او دا کوم کمزوري دي په مکه کې د چا بېوسه خلک دی، بې قومه خلک دی یا د قوم خلک دی خو خپل پلارانو رشته داران یې نه پرېږدي. نو چې دا ټول حبشې ته لاړ شي نو دوی رالل دې صفتونه وکړل د حبشې چې ډېر نیک بادشاه دی او ډېر ښه سړی دی او ډېر ښه ژوند پکې مونږ تېر کړ. نو دوی اوس څه پکې واپس شو او څه پاتې شو. نو په دویم هجرت کې 80 سړي او 19 ښځې حبشې ته روان شو. 80 سړي 19 ښځې وې د هغوی د نومونو لوی فهرست دی، نومونه درته نه ده. 80 کسان او 19 سړي خو چې دوی څنګه لاړل نو کافرانو څه چل وکړ؟ هغوی وی یاره داسې کار دی چې دا خو د دې ځای نه به یو مسلمانېږي او حبشې ته به ځي، هسې نه د حبشې بادشاه ملګري نه شي. په بل غم ونړو. نو هغوی یو 2 کسان منتخب کړل، یو عمرو بن العاص رضی الله عنه دغه وخت لا کافر دی وروسته مسلمانېږي، او یو عبدالله ابن ابي ربیعه. دا 2 کسان یې منتخب کړل. وی داسې وکړئ چې تاسو لاړ شئ د حبشې بادشاه ته نجاشي له او تحفې تحایف یې ځان سره واخېستل د دنیا. نو تاسو به لاړ شئ نو د هغه چې کوم د دربار خلک دي نږدې وزیران او د هغه د پارلیمنټ او د مشورې خلک هغوی له تحفې ورکړئ په خپل اعتماد کې والې او بادشاه ته ووایه چې دا خلک دي او دا مونږ ته راواپس کړه مکې ته. نو دا خلک پرې راوشاړه. دوی لاړل حبشې ته ورسېدل چې دوی ځان سره بلا تحفې او تحایف وړي ځکه ټول قوم مخالف دی، قوم پیسې را جمع کړي دي. تحفې تحایف د نجاشي بادشاه درباریانو له ورکړل، وزیرانو له او سیکرټریانو چې دا کم رشوت خواره دوی له پیسې میسې ورکړئ او دوی له تحفې هم ورکړئ. وی دا والی او مونږ بادشاه سره میلو کې او دا کم خلک چې کم تاسو سره زمونږ دا دشمنان راغلي دي دا مونږ ته واپس کړئ چې دا مونږ مکې ته ګورو. هغوی به ودرېږه بغیر د بادشاه نه خو دا کار نه کېږي، بادشاه نه مشوره لري. که د هغه نه بغیر یې درکوو خبر شي مونږ ته څه ضرر نه رسېږي. چې بادشاه سره یې مشوره وکړه وی صاحب څه شرپسند راغلي دي د مکې نه او هغوی پسې د مکې یو ډله راغلې ده، یو 2 غټ غټ مشران دي. هغوی وایي چې دا مونږ له واپس کړو صاحب په دې خوښوي نو دا شرپسنه سې دلته مونږ ته شر جوړ نه کړي دا به ورسره واپس کړو. نجاشي وي څنګه د ما د اجازت نه بغیر یې واپس کوې؟ راولې 2 ډلې راولې.
دغه تاسو چې ورته شرپسند وایه دا هم راولې، او چې دا څوک ورپسې راغلي دي دا هم راولې. زه ورسره یو څو خبرې کوم. حضرت جعفر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د تره زوی هم په دې ډله د مسلمانانو کې دی، او وایي چې موږ راغونډ شو نو موږ رپېدو چې یا خدایه دا به اوس څه کېږي، د نجاشي دین خو هم جدا دی، زموږ دین خو هم جدا دی، او دا خو دي تحفې تحایف هم راوړي دي او درباریانو له یې ورکړي دي، او نجاشي له ځان له تحفې راوړی وې، رښتیا هم واپس نه کي. څه به وایو؟ صحابه هم میټینګ کو، چا وې دا ځکه تپوس پر انوس کوي د عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام خو د خدای پیغمبر مونږ منو او دوی خو ورته خدای وایي. دا نجاشي او دا حبشې والا دا به څه کېږي؟ لوی ازمایښت دی. فیصله په دې وکړه چې رښتیا به وایو، رښتیا وکړه چې څه خیر دی که نه، قسم دی که دا په بل څیز کې شته دی، په رښتیاو کې ډېر لوی خیر. تاسو د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د رښتیاو قصه نه ده معلومه؟ هغه غلو چې قافله ګیره کړل، ټول یې لوټ کړل، درته وایي بچې تا سره څه دي؟ وایي ما سره دومره دومره پیسې دي. وایي کوم ځای دي؟ وایي دې ځای کې پرتې دي. چې ویې کتل وایي خلک پیسې پټوي او ته موږ ته ایوې غلو ته پیسې ښې، دا ولې؟ وایي مور راته وایي چې بچې دروغ به نه وي، دروغ نه وي. ټول غله چې څومره ډاکوانو د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه په لاس یې بیعت وکړو، د هغه خدای مریدان کړل او ټولې قافلې ته خپل مال واپس کړو. رښتیا به وایي، دروغ به چرې نه وي. دروغ د خدای دشمني ده، دروغ ډېره لویه ګناه کبیرې ده. الله خفه کول دي، بنده خوشحاله او الله خفه کې داسې به چرې هم نه کې، خدای دې رانه خفه نه شي. فیصله په دې وکړه چې جعفر ته، دا جعفر څوک؟ د حضور پاک د ابو طالب زوی دی، مسلمان. ویل اشتیا به وایو ډېره ښه ده چې څنګه دا دوه کافران چې کوم لیږلي یو دا مخکې تلي دربار کې ناست دي او درباریانو ډېر صفت هم کړی دی او ډېر قدر یې مولا وکړ، دی کې دا مسلمانان وردن نه شو. چې دې څنګه وردن نه شو نو دی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نجاشي دربار ته چې به څوک ته نو سجده به یې ورته کوله. کافر چې ورغلل هغوی ورته سجدې وکړې، مسلمانان چې ورغلل سلام یې واچو. بس درباریانو ورته وایي صاحب موږ درته نه وایو چې دا کبرجن شرپسند. او مشرکانو کافرانو مو وایي صاحب ودې لیدل ستا د دربار دا قدر دی، عزت یې دله داسې وکړو چې څوک راځي تا ته سجده کوي او دوی درته څه دوه درې ټکي وې سجده یې راته ونه کړه. نجاشي غوسه کو، نجاشي د مسلمانانو نه تپوس وکړو، وایي دا ما ته هم سجده ولې ونه کړه او دا څه ټکي ما ته ووایي؟ وایي صاحب موږ یو کس دی زموږ پیغمبر دی، هغه موږ ته دا تعلیم را کړی دی چې کله یو بل سره ملاقات کوئ نو یو بل ته به دعا کوئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او دا تعلیم یې را کړی دی چې ما سوا د الله نه بل چاته به سجده نه کوي. دا موږ ته خپل پیغمبر ښوولی دی. وی صرف اوشله دا خلکه درباریان ورته وایي وی چپ تاسو نه پوهېږئ، صبر وکړئ، تحقیق به کوو، هغې نه پس به نورې خبرې کوو، تحقیق به کوو. وی ښه وایه که نه تاسو ولې دلته راغلی دی حبشې ته او دا قوم در پسې راغلی دی مطالبه کوي مانه چې دا موږ سره کا، څنګه راغلی څه چل؟ حضرت جعفر ابن ابي طالب پاسېد، یو ډېر ښایسته ښکلی تقریر وکړه د نجاشي په دربار کې او دربار لګېدلې ټول وزیران او امیران او گورنران او دنیا ناسته را او دی پاسېد او دا تقریر یې وکړ وی ای بادشاه موږ هغه قوم چې موږ به مردارې خوړلی، موږ به د کاڼو سجدې کولې او چې یو کاڼې به خوښ شو په لاره به تېرېدو اب هم راواغېشته جیب کې به م واچو د هغې سجده به م کوله زوړ به م غورځو او چې کاڼي به نو نو موږ به یو شګې را یو ځای کړه چیلی به م ټوله شله او په هغې ته به م سجدې کولې او غلاګانې به م کولې او ډاکې به م کولې او قافلې به م لوټلې او زناکانې به م کولې. دا زموږ ژوند او په معاشره کې هره بدعملي چې وه ټوله په موږ کې وه. داسې بدعملي چې په دنیا کې داسې نه وه چې موږ دې نه کړو، نه مو مور پیژندله، نه مو پلار پیژنده، نه مو لوڼه پیژندلې، جمدی به م ښخولې، اولاد به م جمدی ښخو. نو یو هلک مونږ کې خدای را پیدا کړ، نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم. مونږ یې پلار هم پیژنو
مونږ یې نیکم پیژنو، مونږ یې قوم هم پیژنو، مونږ ته ښه معلوم دی او ډېر نیک او صالح مونږ کې، او دوی ته هم پته ده دوی هم پیژني. هغه یې لږ مونږ ته ووایي چې الله یو د شریک وله نشته، او زه د خدای رسول یم، ډاکې به نه کوې، غلا به نه کوې، د مشر به قدر کوې، عزت او احترام به کوې، ما سوا ته سجده به نه کوې، د خیر او د شر مالک الله دی، بل څوک نه دی. او که د الله تابعداري مو کړه جنت به درکوي، او که د خدای نافرماني مو کړه دوزخ به درکوي. لوڼه به جمدی نه خښوئ، کنځل به نه کوئ. او چې کوم انسان مونږ به ظالم چې به ظلم وکړه د هغه په ځای به یو بېګناه سړی راونیوه، بېګناه به د بل په ځای نه رانیسئ. دا خبرې راته وکړئ، مونږ د هغه ملګري شو. او دوی وایي تاسو ولې ملګري شوي؟ حضرت جعفر ورته بیا یو ټکې وایي، وی صاحب دې نه تپوس وکړه دې خلکو نه چې مونږ چېرته غلامان یو د دې خلکو، که مونږ د دوی غلامان یو نو بېشکه د دوی نه را تښتېدلي یو، نو بیا م وله ورکړه. دوی نه تپوس وکړه مونږ د دوی غلامان یو. نجاشي د هغې نه تپوس وکړه، وی دا هم غلامان دي؟ هغې وی نه نه نه، غلامان خو نه دي، دا خو اصیلان دي او د مکې د قوم مشران دي. وی ښه دویم تپوس دې وکړه، که مونږ مرګ کړي مړ م کړي او د دې را باندې وینه پوري نو بیا م وله ورکړه. نجاشي دې تپوس وکړه، وی دوی څه مرګ کړی دی، وینه پې ستاسو پورې ده؟ وی نه 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 نه، هېڅ قسمه زمونږ پې وینه نه ده پورې او نه یې مرګ کړی دی. وی ښه درېیم تپوس دې وکړه، که مونږ غلا کړی او له دې نه تښتېدلي یو، مال هم ترې راوړي نو بیا م وله ورکړه. نو هغه ته بیا تپوس وکړه لکه څه مال یې نه راوړی دی؟ وی نه نه نه، یو روپۍ هم رانه ده راوړی، یو قیرات هم نه دی راوړی، مړ هم ته نه دی کړی، مال هم ته نه دی راوړی، عزت ته مولا تاوان نه دی رسولی. نو دی په څه بنیاد مونږ ځان سره بوتلل غواړي؟ څه چل شوی دی چې دی مونږ له سزا راکوي؟ زمونږ خپل دي نه دوی خپل دي. نجاشي ورته څه وایي حضرت جعفر رضی الله عنه ته؟ وی دا پیغمبر چې درته کومې خبرې کوي د هغې نه لږ غوندې ما ته اورولی شي، دی چې درته څه وایي اورولی شي؟ حضرت جعفر وی بلکل. حضرت جعفر وایي سوچ مې کو چې قرآن ورته د کوم ځای نه وویل، کوم ځای نه وویل؟ وی اتفاقا کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا. دا آیتونه د حضرت زکریا علیه السلام او د یحیی علیه السلام، او بیا دا مې ورته تلاوت کړل. وی چې دا مې تلاوت کړل د نجاشي د سترګو نه د اوښکو قطار روان شو. واذا سمعوا ما انزل الیه ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا به. چې کله د قرآن تلاوت دی خلکو ته شروع شي د سترګو نه د اوښکو قطار بیا وی ژړل. وی صاحب بس اپوی شو د مکې کافران او درباریان چې نجاشي خو یې نرم کړ. نو فوراً وی صاحب د عیسی علیه السلام تپوس ته وکړه. مطلب یې دا و چې عیسی علیه السلام ته خو ته خدای وی او دوی خو ته د خدای بنده وی، دوی کې به راګیر شي. نو هغه ورته وی ستاسو د پیغمبر د عیسی علیه السلام متعلق څه خیال دی؟ حضرت جعفر وی ما ورته ووی چې زمونږ پیغمبر وی چې عیسی علیه السلام د الله بنده او د الله رسول د خدای زوی نه دی. وی وګوره چې کنه ستاسو خدای ته د خدای بنده وای، دا عقیده ده. او درباریان هم غصه شو او وزیران هم غصه شو، ځکه خو عیسایانو زمونږ خدای ته د خدای بنده وای. نجاشي وی غلی کښېنی، یو ډکې راوچت کړ، یو معمولي غوندې ډکې راوچت کړ او داسې یې کړې. وی قسم مې د الله په ذات دی چې دا د عیسی علیه السلام متعلق څه ووی، عیسی علیه السلام د دې نه دومره هم زیات نه دی. ټکې ویلي او اډر یې وکړو وی چې څومره تحفې تحایف هم ځان سره راوړي دي، وی دا ټولو ته واپس کړي. زه په مخامخه دا زما میلمانه دي، اوسه پورې عام خلک وو، اوس د نجاشي بادشاه میلمانه شو دا مسلمانان، لکه میلمنو غوندې به په حبشه کې دي ژوند تېر بدو کې ښه شوه. او وی زه په رشوت تاسو ما دوکه کوئ؟ نجاشي وی ما ته دا بادشاهي په رشوت نه ده میله، دا خدای را کړی. او واقعي حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها یو روایت دی، هغه د دې متعلق فرمایي وی چې نجاشي وی چې دا بادشاهي ما ته په رشوت نه ده میله. وی د دې څه مطلب دی؟ وی د دې نجاشي بادشاه د اصحمنم یو د پلارو یو یې ترو، دې د پلار نه یخ تنها او د تره یې 12 زامن. نو قوم یې دا خبره خوښوله چې دا بادشاهي زمونږ په دې قوم کې پاتې شي، چې دا بل خوا منتقل نشي.
نو د دې نجاشي دا پلار هغې وې که دا نجاشي دا پلار مړ شو خو بادشاهي نیغ دې زوی لځي دې نجاشي لځي دې اسحمه لځي او اسحمه که مړ شو نو لاندې خو بل څوک نشته نو بادشاهي به زمونږ د قوم نه بل خوا لاړه شي نو راشه د دې نجاشي دا پلار به مړ کړو نو بادشاهي به یې رور ته پاتې شي نو د رور یې 12 زامن دي نو چې هغوی خلاصېږي نو ډېره زمانه به پکې تېره بادشاهي به قوم کې پاتې شي د نجاشي پلار یې مړ چې مړی که د نجاشي تره ته بادشاهي پاتې شوه د حبشي هر بادشاه ته به نجاشي وي د ده نوم اسحمه و هغه تره ته یې بادشاهي پاتې شوه دا هلک ډېر هوښیار و د نجاشي د را تره ډېر لوی خدمت وکړو او دی پروا ونه ساتله چې زما پلار دې قوم وجلی دی ډېر زیات خدمت وکړو ډېرې ښه مشورې به یې کولې او د بادشاه چې کوم خپل 12 زامن و دی دیږي که ته مړ شو د حکومت دله ځي دا هلک هوښیار دی وی څوک هم وی دا مړ که وی نه د پلار ملک اوس را باندې د غریب دا زوی وجنی وی خله دې دربار نه وباسه وی داسې به وکړو نو یو سوداګر په لاره روان و غیر راوسته نو دا نجاشي دی پې په 600 درهمه خرڅ کړ وی دی د وطن نه وباسه دا زمونږ غلام اتفاق ته ګوره د خدای شان ته ګوره په هغه شپه هغه تره چې و بادشاه مړ شو چې مړ شو وزیرانو میټینګ وکړ وی دا زامن خو ټول لوپران دي له خو بادشاهي نشو ورکولی هغه هلک را غوښتل غواړي نو لاړل هغه سوداګر پسې ګرځېدل هغه یې را پیدا کړ نو واپس یې دې راوسته او دې په بادشاهۍ باندې کښېنه مفت وکې نو نجاشي وایي د مکې کافرو ته وی دا بادشاهي ما ته په رشوت نه ده میلاو ما له خدای را کړې ده تاسو ما په رشوتونو دوکه کوئ زه خدای م بیخ د هغه تحفو وباسه سرمنې ما پسې د مکې نه په تحفو کې راوړي دې سرمنې مرمنې وړې او نور څیزونه هغه ورته واپس کړل او خوار او رسوی را رخصت کړل او دا مسلمانان چې دا کم شپږ اتیا مسلمانان او 19 ښځې دي دا زما د نن لکه میلمه غوندې بدلتی زه اوسېږې بېغم نو صحابه کرامو خوشحال دا صحابه بیا کله رالل دی چې کله نبی علیہ السلام مبارک هجرت وکړه د مکې نه مدینې ته نو دی مدینې ته بیا راغی هم حضرت جعفر ته پاتې شوی دی دی رستو راغلی دی حضرت جعفر سره د یوې ډلې په هغه وخت واپس شو چې کوم وخت کې خیبر فتح شو اومه هجري و په هغې کې راغلی دی او دا باقي صحابه کرام چې کله مدینې ته حضور پاک هجرت وکړو نو دی مدینې منورې ته راغله او چې مدینې ته راتل عجیبه خبره وه نجاشي له لاړل وی مونږ خو زمونږ پیغمبر خو مدینې ته لاړ هجرت یې وکړو مونږ هم ځو مدینې ته تا له اجازت له راغلي یو وی خمال اجازت له راغلی یې وی یو وی لاول خو دلته راشئ ما ته کلمې شهادت وروی چې زه مسلمان شم خدای مسلمان که دې کې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وه د چا لور ده د ابو سفیان چې مکه کې لوی سردار دی هم پکې ده د هغې خاوند وفات شو په حبشه کې هغې تقاضا وکړه وی ما نبي علیه السلام سره په نکاح وشي نو ښه به نجاشي د خپل ځان نه 1500 روپۍ مهر هغې له ورکړه او د پیغمبر علیه السلام او د ام حبیبي نکاح یې په حبشه کې وله وتړله او یو خپل غلام یې ورسره که یو نوکر دی مسلمانانو سره کا وی ښه په عزت په مدینې ته رسوی سپیشل کشتی والا برابر کړه خپل نوکران یې کړل ورسره لکه یو پروټوکول غوندې شکل کې او ته به لاړ شې نوکر ته وی او دا مسلمانان به ښه په اطمینان ورسې او بیا به نبي علیه السلام ته زما درخواست وکړي مسلمانان را ورسېدل هغه د نجاشي هغه سړی هم را ورسېده چې را ورسېده وی نجاشي وی چې د الله رسوله زه په تا باندې ایمان ما راوړی مسلمان شوی بلکل او د الله په روی ستانه سوال کوم چې ماله د خدای په دربار کې بخښنه وغواړه نو نبي علیه السلام وله 3 دعاګانې وکړې چې خدای نجاشي وبخه الله ته وبخه الله ته وبخه او بیا وروستو دا نجاشي چې کله وفات شو د تمنا کړې وه چې زه به د نبي علیه السلام ملاقات له راځم خو غریب بیا مړ شو وفات شو ملاقات نصیب نه شو نو چې کله وفات شو نو نبي علیه السلام مبارک صحابو ته اعلان وکړه په جومات کې وی ستاسو هغه ورور نجاشي وفات شوی دی وی دا صاحب تاسو ته څه پته ولګېده وی جبریل علیه السلام راغی ما ته الوی او وی ما ته جبریل علیه السلام دا مو وی چې که جنازه کول غواړې چې درته یې رانږدې کړمه وی مې چې یو بلکل جنازه کول غواړم نو نبي علیه السلام ځان سره صحابه کرام وویستل د مدینې منورې د جومات نه بعد او وی جبریل علیه السلام په یو وزر د ځمکه وواله وی ما ته نجاشي کټ ښکاري او تاسو یې نینې نو پیغمبر علیه السلام په نجاشي باندې بیا غایبانه جنازه وکړه
غایبانه جنازه دا بعضې خلک کوي. ولې زمونږ په مذهب کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غایبانه جنازه نشته. هغوی دا وایي دا د نبي علیه السلام په نجاشي غایبانه جنازه کړې ده، لیکن نور په یو روایت کې راځي دا غایبانه نه وه، موږ ته خو غایبانه ښکارېده. نبي علیه السلام وی ما ته جبریل علیه السلام د ده دا کټ راښکاره که ما لیده او تاسو نه لیده. نو گویا کې پیغمبر علیه السلام په حاضر سړي جنازه کړې، حاضر مړي باندې. اصحما د دې نجاشي نه و، نور د حبشې هر بادشاه ته به دوی نجاشي به یې ورته وي چې دوی کله په دې کې نامراده رالل د مکې دا کافران، او قوم ته یې وایي چې مونږ خو ذلیل یې را رخصت کړو. هغه خپلې سرمنې مرمنې هم راته راپشا کړې، او تحفې تحایف هم راپشا کړل چې دا هم نه دي پکار. اوس به څه کوو؟ جرګه ناکام د ابوطالب حبشې نه نامراد راغی، په والو ټکولو په مسلمانانو ستړي شو چې کم غریبانان مسلمانانو حبشې ته لاړل، چې کم مالدارو او د قوم نه مجبورو هم حبشې ته لاړل. د مکې محکم کافرانو یو بل میټینګ وکړو، وی داسې کوو چې د مسلمانانو خلاف مکمل بایکاټ. بنو هاشم چې کوم د نبی علیه السلام قوم دی، مکمل بایکاټ، داسې بایکاټ ورسره کوو. او خیفی بني کنانه یو ځای و د مکې سره خوا کې یو خوړ دی، هلته جمع شو، هلته جمع شو. د مارونو لږ تعاون وکړئ ښه. جومات کې زمونږ کار تقریبا انشاءالله رنګ روغن نه بغیر په خلاصېدو دی. ډېر زیات کار هم په جومات کې وکړه، برم پرش واچو او دا جنګلې منګلې هم تاسو ته پته راولګېدلې. نو زمونږ باندې ډېر قرضدار یو پیسې مول یو بل نه راغېستې، یو بل نه موله پیسې راغېستې دي او هغه مو دا قرضې مرضې خلاصې کړي. نو تاسو مهرباني وکړئ، مونږ خو تاسو ته وایي چې بار مونږ چندې نه غواړو، خو چې کوم ستاسو څه وس کېږي د خدای د رضا لپاره، نو دا جومات ته لمونځ هم پکې کېږي او د حفظ درس هم پکې شروع دی، او بره به خصوصا د حفظ درس کېږي. نو لږ غوندې تعاون وکړي. بل زمونږ یو نیت دی جومات ته بل هم دی، مونږ ته د دغه ډېر لوی مسله ده د لوډ سپیکر چې کله بجلي نه مونږ ته مسله ده. نو جنریټر مونږ له پر اوس کال چې اغشت دی، خوا شور کوي ډېر زیات. اراده مو دا ده چې دی یو یو پی ایس والی هغه ښي په هغه شور هم نه کوي. نو که د چا وس کېږي او پر هغې واخېسته خو ډېر به ښه شي. یو پی ایس چې هغې سره بیټري لګي، او که نه نو دا مو نیت دی ورته، نو مهرباني وکړئ لږ یو فوټې تعاون پکې وکړئ ښه. بهر کیف میټینګ یې وکړه په خیف بني کنانه کې، وی د مسلمان خلاف بایکاټ کوو. نو فیصله یې په دې وکړه چې نه به ورسره خبرې کوو مسلمانانو سره، بلکې یوازې مسلمانان نه، د دوی چې کوم ملګري دي اگر که مسلمانان نه دي هغوی سره به هم نه کوو، نه به خبرې کوو، نه به پې سلام اچوو، نه به جواب اخلو، نه به پې شیخ ارسو، نه به ته شیخ. مکمل بایکاټ، دا سوشل بایکاټ کې ورته وایي. اشومان شغې مو سوشل بایکاټ کې ورته دا به تنګ شو مسلمانان، ځکه چې په قوم کې د سره څوک خبرې نه کوي. نو د ابوطالب یو دره ده شعب ابي طالب، هغې ته مسلمانان منتقل شو. او اتفاق ته ګوره چې دوی کله بایکاټ فیصله وکړه نو یو کاغذ یې ولیکل، او په هغې کاغذ د دې کافرانو ټولو مشرانو سردارانو دستخط یې وکړې، او د بیت الله په درشل باندې هغه کاغذ ټک و چې دا زمونږ د مسلمان خلاف فیصله ده او دا همدلته ټک واله. نو چې چا هغه کاغذ لیکلی و د هغه نوم دغه و دا څه ورته ویلې کېږي، د هغه نوم سره هېر شو، هغه چې هغه د عکرمه زوی د پلار نوم خو عکرمه دی، خو بهر کیف نوم راته نه دی یاد دی وخت. هغه چې چا خط لیکلی و هغه خدای په لاسو شل کو، هغه له خو رب العالمین هغه سزا ورکړه، خو مسلمانان تنګ شو. نو شعب ابي طالب ته منتقل شو، هلته به یې څه کول، نه پې چا شیخ خرڅو، نه د چا شی اخېسته، نه چا خبرې کولې، نه څوک ته جواب اخلي. نو دومره تنګ شو مسلمانان، دومره چې وی مونږ به د اونو دا پاڼې خوړلې او دا کبلې به م راشکولې، په دې به م خپل وخت تېرو. او یو صحابي وی ما باندې خو دومره تکلیف راغی چې یو ځل مې په لاس په ځمکه د شپې تپاو، نو سلون غوندې شي باندې مې لاس ولګېده، ډېر اوږې ومه، وی روچت مې کو، په خوله مې ور ومنډه او شخوند مې پې ووو، وی پته راته ونه لګېده چې څه شي او خېټې ته مې څه لاړه. یو بل صحابي وی سرمن مې ومونده، سرمن، نو یا مې راوړله، نو او مې سوځوله، ایرې مې ترې جوړې کړې،
نو هغې به مې لږې لږې خوړې په هغې مې خپله ګزاره دا ژوند د صحابه او دا لږ نه دا د سن 7 هجري نه حبشې ته هجرت په 5 هجره رجب کې زبرګه کې شوی او دا سن 7 هجري وه د سن 10 هجره دا هجري نه ایشه نبوي ځکه هجرت وروسته دی حبشې ته هجرت په 5 نبوي شوی او دا 9 نبوي د پیغمبر 9 کالو د نبی علیه السلام 3 کاله د تکلیفونو کې مسلمانان تیر شوي او دا ظالمان به تلله په هغه دره په غاړه کې به ورته ودرېدل د مسلمانانو هغه ماشومانو به د لوږې نه چغې والې ژړل به نو دوی به پورې خندل داسې ظالمان ظلم به یې کو نو پکې هر قسمه خلک وي بعضې پکې ښه خلک وي نو یو کس پکې و پکې خو حکیم ابن حزام د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها د تره زوی دی هغه وی یاره دا خو ډېر لوی ظلم دی دا هغوی خپل دي زموږ دا دونه ظلم ولې په دې مسلمانانو کوو او چې د بار نه به قافله راله او سامان به یې خرڅو نو د مکې کافر به ورته ګورې په دې به نه خرڅوي نو په مسلمانانو به نه خرڅو او که خرڅو به نو دوی به ورته وي د دې لس چنده زیات قیمت ووایه نو دومره قیمت به وي چې به د اخېستو نو تنګ شو حکیم ابن حزام یو اوښ رابار کړ 3 کاله پې تېر شو اوښ یې بار کړه د غلې او د خوراک او د وازګو او چې څنګه یې بار کړ نو روان شو دې درې ته ور روان شو دې کې ابو جهل ولیده وی ښه حکیمه مونږ بایکاټ کړی او ته بایکاټ ماته ته جوړ مسلمان یې تا هم ورسره ملګري کو او هغه اوښ یې ترې د لاسه ونیوه او واپس یې ترې روان کړ چې دا کار دې وکړ ابو البختري دیم کافر دی حکیم ابن حزام هم کافر دی ابو البختري هغه وی چې یاره دا څه وشو ابو جهل ته وی ستا په دې کې څه کار دی وی نه مونږ فیصله کړې ده وی ستا د قوم خلک کوو نو تا به دا فیصله نه کوله دا خو زموږ تربوران او رشته داران دي نو ځکه دا فیصلې دي کړي په جګړه شو ابو البختري او لینده ورسره واقع اوچته کړه ابو جهل په دا سر و سر یې وله وینې جګړه جوړه شو هشام ابن عمر دا یو بل کافر و دا هغه هم پکې رشته دار و هغه د شپې یو اوښ د سامان نه ډک او درې ته بوته پټ او دغسې وروښاړو مسلمانانو ته بعضې پکې بس دا یو خدای پاک داسې یو کار جوړول چې دا بعضې خخ صالحان صالح معنا مسلمان نه لکه اخلاقي طور چې کوم ښه خلک وو هغې را یوځای شو چې را یوځای شو وی دا فیصله ماته و دا مسلمانانو سره ظلم دی اخواته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو طالب ته وی ابو طالبه وی ما ته الله تعالی یو اطلاع را کړې ده یا څنګه ده وی خدای پاک ما ته د اطلاع راله چې کم کاغذ دوی لیکلی دی او د بیت الله په دروازه یې ټکوالی دی نو هغه وی نو خوړلی دی یو د خدای نوم پاتې او باقي وی نو خوړلی ورشه کافرانو ته ووایه نو چې هر کله هغه وی نو خوړه او کاغذ ختم شو نو د دوی شي لال ختم شو د دوی هغه کاغذ دستخطونه ختم شوي دي ابو طالب راغی د مکې کافرانو ته دا خبر وکړه دوی خو یې نه اورېدل خبرې ورسره نه کولې هلته بعضې هلکانو نوجوانان او بعضې پکې انصافداره مو هغې وی نه دا بایکاټ ختمو فیصله په دې شوه وی هلکه دا دې چې څه وایي ابو طالب دا خبره ووایه که دا کاغذ واقعي وی نو خوړلي بایکاټ به ختم کړو اکې نه یې خوړلي نه به یې ختم بس مجبوره شو کافران خپل منځ کې پکې اختلاف جوړ شوی چې کاغذ یې څنګه را خلاص که ویس پړده نو د الله د نوم نه ما سوا چې څومره حرفونه ټول وی نو خوړلي بایکاټ ختم شو دا 3 کاله مسلمانانو په دې دره کې دا بایکاټ د ژوند تیر کړ او د اونو پاڼو په درب او په کبل یې خپله زندګي تېره کړه د څه د خاطره د اسلام د خاطره د دین اسلام د خاطره د اسلام داسې په اسانه نه دی راغلی چې کله پیغمبر علیه السلام بیا حجة الوداع وکړو د حج نه فارغ شو نو نبی علیه السلام وی داسې به وکړو چې هغه خیف بني کنانه چې کوم دی هغې کې به مونږ لږه دمه کوو د شکریې د وجې نه صحابه ټول راغونډ کړل وی یو وخت کې دې ځای کې زمونږ خلاف د بایکاټ فیصله شوې او زمونږ خلاف کاغذ دلته لیکلی شوی دی اوس خدای هغه علاقه مونږ له راکړه نو مونږ د الله شکریه ادا کوو نو پیغمبر علیه السلام په هغې کې لږه غوندې دمم کړی و زمارونو دې دوران کې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څومره لوی سړی دی ام مجبوره شو روان شو حبشې ته وی د حبشې ته ده هجرت کوم
چې په لاره روان شو یو کافر دی ابن دغنه په مخه ورغی ابوبکر څه کې وی بس قوم مې نه پرېږدي زم حبشې ته نه نه ستا غوندې سړی چېرته زموږ نه بار پرې شي ته خو ډېر ښه سړی ته خو د کونډو رونډو خدمت کې یتیمانانو ښېګړه کې او خلکو سره احسانات کې راځه تا ته به څوک هم غږ نه کوي زه دله امن درکوم ابن دغنه راغی او د مکې په ټولو سردارانو وګرځېد وی ابوبکر ولې وباسئ حبشې ته یې شړی ابوبکر خو ډېر ښه سړی دا چې ښه ښه ده نه ټول لاړل زموږ په دې قوم کې څه پاتې کېږي کافرانو ورته څه وی داسې کار دی ابوبکر موږ پرېږدو غږ ورته نه کوو خو ده د کور مخکې ځان له جوماتګۍ جوړ کړی دی او په هغې کې دی لګیا دی هغه خپل سبق وایي قرآن او حضرت ابوبکر صدیق چې به کله هم د قرآن شریف تلاوت کو جړل به یې ورسره ډېر نرم دله نه موږ یریږو زموږ ښځې ورته ودرېږي او زموږ بچي ورته ودرېږي نو اصله زموږ ښځې او زموږ بچي چې ته مسلمانان نه شي نو موږ دله امن ورکوو ابن دغنه چې تا امن ورکه زموږ هم امن خو ته دا مهرباني وکړه پناه م وله ورکړه ته دې پوهې کړه چې دې دا خپل قرآن کور دننه پټ وی ابن دغنه راغی ابوبکر ته وی ګوره ما دله پنۍ درکړه څوک به هم درته غږ نه کوي خو ته مهرباني کوه دا خپل قرآن او دا مونځ دې کور کوه وی ډېره ښه ده اوس دې راوستې یو څو ورځې دننه خپل مونځ کو قرآن به پکې لسته بس ټینګ نه شو بیا بار راوړو دروازې مخې ته هغه جوماتګي کې به مونځ کو او په تلاوت د قرآن شریف به یې پکې کو او جړل به یې ورسره څومره د کافرانو ښځې بچي به تېرېدل ورته به ولاړ نو کافر لاړه دغه ابن دغنه پسې وی تا وله پنۍ ورکړې وه او شرط یې پېښې و ابوبکر د خپل شرط نه خلاف ورزي کړې خو بیا راوتېرې د دروازې مخکې لګیا دی او هغه خپل قرآن لولي او جاړي ورسره داسې وکړه چې د دې خپل شرط ته پابندي پې ولګوو چې دې کور کې دننه کوي او که نه کوي نو مونږ یې ښکاره نه پرېږدو ته ته خپل امان واپس واله ځکه که مونږ وله ډب ورکوو نو دا ستا بېعزتي دی تا وله امان ورکړی دی ته ته امان واپس که مونږ پیشه ابوبکر پیشه مونږ یې بار قرآن اورېدو ته نه یو تیار هغه راغی ابن دغنه ته یې وګوره تا له خو ما امان درکړه پنۍ مې درکړه ما دې ذمواري واخېسته نو تا د خپل شرط خلاف ورزي وکړه بار بیا راووتې وی نشم صبرېدی د خدای قرآن پټ نشم لوستلی نشم ټینګېدی وی ښه نو که سر باندې چا بار غزار وکړو نو دا خو زما بېعزتي ده که پنۍ ما درکړې ده ما ته خپل امان واپس که او یا دننه خپل تلاوت کوه ابن ابوبکر صدیق ورته څه وایي وایي ما تاله خپل امان واپس درکو ما له د الله او د رسول پنۍ او امان کافي دي دا دومره سختې به په دې صحابه کرامو تېرېدلې بیا چې د شیب ابي طالب هغه درې نه مسلمانان راووتل نو بیا د غم کال او عام الحزن ورته وایي ځکه چې په دغه کال کې ابو طالب وفات شو پیغمبر علیه السلام سره خو د ډېره مینه کوله او نبی علیه السلام عجیبه دا و چې کله مړ کېده نو پیغمبر علیه السلام ورسره وله راغی او د مکې دا کافران دي کې چاپېره ټول تودي نبی علیه السلام ورته کاکاجي دا کلمه ووایه زه پوه شه او خدای پوه شه زه به الله سره نور خبرې کوم خو ته مهرباني وکړه دا کلمه ووایه ابو جهل ورته څه وایي اترغب عن ملت عبد المطلب وی د خپل پلار نیکه د دین نه دی اړی اخیری الفاظ د ابو طالب ده علی ملت عبد چې بس زه بل دین نه قبلوم او د هغه خپل هغه نیکه پلار نیکه هغه زور خپل دین نه قبلوم او ساعت یې ووتل کافر مړ شو ورته پته ده لقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریة دینا وی ما ته دا ښه معلومه ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې بهتر دین بس ایمان یې نو نبی علیه السلام څه وی وی هغې پورې بدله د خدای په دربار کې بخښنه غواړم چې تر څو خدای نه یې منع کړي نو قرآن شریف کې الله آیتونه نازل کړل ما کان للنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین مسلمان سړی او پیغمبر دا به کافر له بخښنه نه غواړي کافر خدای نه بخي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کفر او شرک باندې چې کوم سړی مړ شو د ده بخښنه نشته نور که خدای غواړي وبخي کفر او شرک خدای نه بخي 3 ورځې یا 15 ورځې د ابو طالب د وفات ته پته حضرت خدیجه رضی الله عنها وفات شو هغه د پیغمبر علیه السلام بیبي مو خو ډېره زیاته خدمتګاره
او ډېر لاس به یې کوو نبي علیه السلام در تسلی به یې ورکولې. نو پیغمبر علیه السلام په دغه کال ډېر غمجن 3 کاله په شیب ابي طالب دره کې، او دغه کال د کاکا وفات او د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها وفات. نو ځکه عم الحزن ورته وایي. نو چې دینه مایوس شو نو پیغمبر علیه السلام بیا لاړ طایف ته. هغه واقع د طایف انشاءالله ابرته بله جمعه کې وکړو. خو صرف دومره به د پیغمبر علیه السلام مبارک دا حالات لږ را شروع کړي دي چې تاسو ته دا معلومه شي چې نبی علیه السلام د دې دین دپاره څومره محنت کړی، څومره خوارۍ کړې. دا راته د دې دین قدر در سره پیدا شي او د نبی علیه السلام مبارک قدر در سره پیدا شي، د دې نه خبر شي او د خپل ښکلي پیغمبر د حالاتو تاریخ نه خبردار شي. جمدې قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ هېر نه کړي. څوک چې د خپل مشر تاریخ هېروي دا جمدیني دا مړ قوم. دا یو ملګری دی حبیب الله کیسټ والا د کارخانو، هغه دعا غواړي کاروبار د الله دې پکې ورله برکت واچوي. زمونږ یو بل مولانا صاحب دی عبدالباقي موري صاحب، هغه زمونږ شاګرد هم دی او دلته کې زمونږ ملګری دی. نن 4 بجې عمرې له روان دی. الله دې په خیر ورسوي، خدای دې په خیر او په خوشحالۍ ورسوي. الله دې د قبول شوي عبادتونو سره واپس راولي روغ صحت سره. مونږ به ورته دلته دعا کوو، دی به مونږ تالته دعا کوي. دوی زما مور بیبي ته دعا پکار ده. دا زمونږ یو واقعي ملګری دی جاوید صاحب، د هغې والده وفات شوي وه په هغه ورځ پېښور کې یو مریض سره نوم را رسېدلی. نو هغه جاوید صاحب زمونږ ملګری دی حاجي صاحب، او مور یې وفات شوې ده. الله دې ول مغفرت نصیب کړي، خدای پاک دې وبخي او د آخرت لوی خوشحالۍ دې الله نصیب کړي. دې والد صاحب هم زمونږ د جمعې مستقل ملګری. والد صاحب د جمعې په ورځ باندې وفات شوي، مانځل یې تیارې کوم، ما ته یاد دي. مور او پلار دې وله خدای دواړه وبخي او خدای دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. موبایل فون باندې ګانې او فلمونه موجودي، مونځ ورسره کېږي. مونځ خو کېږي، دا خو یو دننه شعر دننه دا څه ښکاره څیزونه نه دي چې هغې سره دې مونځ نه کېږي. دا خو په هغه مشین کې دننه څیزونه پراته دي چې ته کله وغواړې را ښکاره شي. خو چې دومره د مانځه د مسلو تپوسونه هم کې او معلومیږي دا چې د ګانو او د فلمونو د مانځه سره نه لګي، ځکه خو ته تپوس کې نو لرې کاتې دا څیزونه په موبایل کې مه ساته. د دې یو حاجت دی، الله دې ول حاجت پوره کړي. ابو جهل د حضرت عمر ماما نه ماما نه جدا قوم دا جدا قوم نه دی. موی زما د مور د شوګر مریض ده، رب العالمین دې ولا شفا ورکړي. خدای پاک دې روغ صحت ورکړي، الله دې شفا ورکړي. قرض دې او د کاروبار مسله هم د الله دې ولا قرض هم خلاص کړي، خدای دې ولا کاروبار کې برکت ورکړي. الله دا کوم دوستانو کې دعاګانې غوښتلې دي خدای ته ولا قبول کړي. خدای چې د چا په رزق کې تنګي وي ته ولا فراخه رزق ورکړي. څوک بیماران دي په دې مجلس کې یا په کورونو کې الله ته ولا شفا ورکړي. چاته څه فتنې دي، ټینشنونه تکلیفونه دي، هغه په خوشحالو بدل کړي. چا یو بل سره بغضونه حسدونه روانې دي، هغه په روغو باندې بدل کړي. الله ته زمونږ نه راضي شي، د نبي علیه السلام په نقش قدم هم روان کړي. د هغې مبارک د لاس د حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي او د هغې د جنډې لاندې جنت ته داخل کړي. د هغې پر وړل شوي دین الله زمونږ ژوند او مرګ نصیب کړي. خدای د فتنو د دواړو جهانونو په امان کې وساتئ. کم دوستان چې د عمرو په اراده روان دي تی په خیر ورسئ، په خیر یې راوستلی کې. چا چې د حج داخلې کړي دي، بل یو ورور دی زمونږ هغه د حج داخله کړې ده، هغې ته هم دعا کوي چې خدای پاک یې ول منظوري راولي. خدای دې مونږ ټول د بیت الله حج له بوتلی کړي. الله زمونږ بچي صالحان او نیکان لوی کړي. تم د غمونو د فتنو نه وساتې. څوک پریشانو کې مبتلي پریشانۍ ولا په خوشحالو بدلې کې. کم دوستان لرې لرې دی نه راغلي دي، په یو یو قدم ولا خدای اجرونه ورکړي. الله زمونږ کور او بار خیر نصیب کړي. د کور او بار د شرونو نه په حفاظت کې وساتئ. څوک چې زمونږ د دې جومات دا خدمت کوي یا د جومات کې دا کار کوي، روزګار کوي، منډې ترړې وي، یا د جومات کې د مال د بدن خدمت وکړو، الله تعالی هم د دواړو جهانو اجر ورکړي، خیر او برکت ولا ورکړي. او بشیر جان ته هم دعا کوي چې خدای ولا خیر او برکت ورکړي. سره ټول دوستانو دې یو ملګري بیمار ټول الله شفا ورکړي. اخر وخت کې خدای په خوري دا کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله.